السلام علیکم د وحدت درنو کتونکو زه حضرت یوسف دا وخت پیښور په سیکریټریټ کې موجود مدلته کې د انفارمیشن ډي جی چې کومه مسله د بهر نه د تعیناتي پاغي باندې دلته کې ملازمانو د غتاسو شاته کتل شي چې احتجاج روان دي دوی دلته کې وخت په وخت باندې د تیرو 2 ورځو راسي تقریرونه کوي ویناګانې کوي په دې باندې خپل احتجاج ریکارډ کوي دا وخت سره د پیښور پریس کلب غړي او سینیئر صحافي شمس مومن صاحب موجود دی دا غوي سره به خبره کو چې دا څه معاملې ده او د دې څه نیگیټیو اثرات دي شمس صاحب دا څه قصه ده د خلک ولې راټول شوي دي او دا چې کوم د بار نه تعیناتي د دې څه نقصانات دي ډیره مهرباني د وحدت نیوز او تاسو دغه موقع راکولو بنیادي تور باندې تقریبا یو هفته وړاندې د انفارمیشن ډپارټمنټ کې د ډي جی په پوسټ باندې د ریوینیو ډپارټمنټ نه د افسر د تعیناتي نوټیفیکیشن شوی دی چې د هغې خلاف نه صرف انفارمیشن ډپارټمنټ خیبر پښتونخوا بلکې څومره چې هم صحافتي برادري ده زه په حیثیت صدر د خیبر پښتونخوا یونین اف جرنالیست او همدغه شانتې دلته ګوره د اوس خبرې اترې کوي د پېښور پریس کلب صدر صاحب لګیا خبرې اترې کوي د ډي خان پریس کلب صدر صاحب او د هغوی وفد سره راغلي د چترال نه ملګري راغلي دي یعنی د ټولې صوبې صحافیان دا په خپل حق باندې ډاکه ګڼي او زیاتې ګڼي ولې چې په انفارمیشن ډپارټمنټ کې روایت دا دي چې کله د یو پوزیشن دپاره د یو پوسټ دپاره په هغې کې خپل کس موجود وي الیجیبل وي نو د بهر نه څوک په دې باندې نه راځي په لومبي ځل باندې یو داسې نګران حکومت چې د هغوی خپل آئیني او قانوني ټینور هم پوره شوی دی یعنی 3 میاشتې د هغوی پوره شوي دي د کوم مقصد دپاره چې دغه نګران حکومت راغلی و هغه مقصد هغوی پوره نه کړ او په نورو کارونو کې هغوی خپل ځان انوالو کړی دی خپل ځان متنازعه کړ نو لهذا زموږ په شریکه باندې نه صرف د انفارمیشن ډپارټمنټ بلکې د ټولې صوبې د صحافتي ملګرو دغه وینا ده دغه مطالبه ده دغه غوښتنه ده چې تر څو پورې د ډي جی په پوسټ باندې د انفارمیشن ډپارټمنټ خپل افسر ونه لګولی شي دا احتجاج به جاري وي دا طالبندي به وي دا بایکاټ به وي او که ضرورت پیښ شو نو په ټوله صوبې ته به دغه غځولی شي او د سرکاري ټولو تقریباتو بایکاټ به کوو دا چې کوم احتجاج روان دی ملازمین په احتجاج دي د دې چې کوم خدماتو فراهمي ده هغه ورسره ماتل ده او لکه مطلب سرویسز نه دغه کېږي نو دا خو یو قسم قوم دپاره نقصان دی په دې باره کې به څه وایي ګورجي په دې باره کې زموږ هم دا وایو چې د خپل حق غوښتلو دپاره تاسو ته معلومه ده دوی څه غیر آئیني مطالبه موږ نه کوو غیر قانوني مطالبه موږ نه کوو په تنخواګانو کې د اضافې دپاره نه ده مطالبه د بجټ کې د موږ څه دغه مراعات نه غواړو نو داسې خپل حق چې په خپله کرسۍ باندې ته مطلب دا د یو الیجیبل کس لرې کې او د بل ځای نه پې کس راولي هغه پې کښېنې نو دا زموږ په حق باندې ډاکه ده د انفارمیشن ډپارټمنټ د ملګرو په حق باندې ډاکه ده او دغه ډاکې غورځولو ته موږ تیار نه یو تاسو چې څنګه ویلې چې عوامو ته نو عوامو ته خو دومره تکلیف وي یا به نه وي د انفارمیشن ډپارټمنټ خو سرکاري عهدیدارو ته سیکرټریانو صاحبانو ته او وزیرانو صاحبانو ته به دا مشکلات دي ځکه چې ټول عمر زموږ همدغه انفارمیشن ډپارټمنټ ملګرو د پی آر او په طور باندې د وزیرانو سره کارونه کړي دي اوس همغه وزیران راپاسي او د دغه خپلو پی آر اوګانو چې دی د هغوی حق وهي نو پکار دا ده چې هغوی دې ته واپس چې دی نو نظرثاني پې وکړي او دغه نوټیفیکیشن واپس واخلي د اطلاعاتو محکمه دا د صحافیانو دویم کور دی صحافیان د دی نه بغیر نیمګړي دي او دی د صحافیان نه بغیر نیمګړي دا زموږ نوې مطالبه نه ده په 2009 کې دلته کې زموږ یو ډایرکټر جنرال صاحب و د هغه نوم و مهدي حسین هغه شهید شو او د هغه نه وروسته بیا موږ په هغه وخت کې اکرم خان دراني کوشش کړو چې د بار نه سړی راولي نو موږ د هغه په جنازه کې ریکویسټ وکړو چې دا محکمه اطلاعات چې کوم دی نو په دې کې که تاسو د اطلاعاتو سړی واخلي نو دا به ډېره ښه او هغه زموږ خبره منلې وه او هغه موږ سره په خبرو اترو کې اګري شو د هغې نه وروسته بیا وخت په وخت باندې همداسې حالات راغلي دي چې کله دا مطالبه پیښ شوې نو حکومت د هغې مطالبه په دې وجه منلې ده د صحافیانو چې حقیقت دا دی چې دوی سره زموږ ډیل کېږي تاسو ته پته شته ته اوس د فروری نه دا تقریبا د 7 فروری نه دا چوکۍ خالي ده د 7 فروری نه زموږ د اخبارونو والو ته چکونه نه دي ورکړي شوي په دې وجه زموږ ځینې ادارو چې کوم دی نو په اختر کې خپلو ملازمینو ته کارکنانو ته پیمنټ نه دی کړی دا یو دویمه خبردار چې په هر 3 میاشتې پس زموږ دلته کې د انفارمیشن ډپارټمنټ سره یو امانت دی انډومنټ فنډ هغه انډومنټ فنډ زموږ صحافیانو ته د صحت په سیکټر کې چې کومې پیسې میلاویږي د هغې غونډه نه راشي
داسې زمونږ نور د اکریډیشن کارت مسلې دي د نورې د ټور مسلې دا ټول هر څه په بند پرتې دي. نو ځکه موږ دا غوښتنه کړې ده چې دلته کې موږ د صحافیانو نه د انفارمیشن ډپارټمنټ ډي جي راشي چې زموږ دا مسلې حل شي. ډیره مننه ستاسو. دا وخت سره دلته کې د انفارمیشن ډپارټمنټ یو بل ملازم ریاض غفور صاحب هم موجود دی. د هغې سره په دې باندې خبرې کوو چې دوی څه وایي. ریاض غفور صاحب ستاسو بنیادي مطالبه څه ده؟ دغه احتجاج به تر کومه جاري وي؟ ګوره زمونږ خو بنیادي مطالبه هماغه ده چې انفارمیشن منسټر وویل چې زه په دغه خبره نه یم خبر، ځان خبرو ما یو ورځ کې دا نوټیفیکیشن زه واپس اخلم او د انفارمیشن ډایرکټریټ نه د یو سینیر افیسر تقرري کومه. نو زمونږ مشر دی، مونږ عزت کوو، خپله خبره یې وکړه. نو زما په خیال چې هغې خو تر اوسه پورې خپله وعده پوره نه کړه، خو زمونږ په اړه کې چې کوم غم دی یا زمونږ کوم هغه خفګان دی نو د هغې له وجې مونږ په احتجاج ناست یو او مونږ تر هغې پورې دا پرمنه احتجاج روان دی تر کومې پورې چې د دې ډایرکټریټ یو سینیر افسر ډي جي نه جوړ شوی. ډېره مننه ریاض غفور صاحب. تاسو د دوی خبرې هم اورېدلې دي. دغه وایي چې دغه تعیناتي تر څو پورې د دې ډایرکټوریټ جنرال چې دی هغې ډي جي تعیناتي هم د دلته د دننه نه وي شوي، تر هغې پورې به دغه سټرایک به روان وي. د کیمرامین محمد خالد سره حضرت یوسف، وحدت نیوز، پېښور.